د ولسمشر غني ستر سلاکار حمدالله محب د کورنیو چارو وزارت په اړه څه وویل. ویډیو تر اخره را سره وګورئ. ګرانو کتونکو او مینوالو السلام علیکم. د ملي امنیت سلاکار حمدالله محب وایي چې پولیس د امن او نظم ساتلو یو مهم ځواک دی او ښې کړنې د هیواد پر وضعیت مخامخ اغیز پرې باسي. نوموړي له کورنیو چارو وزارت څخه د لیدنې پر مهال ټینګار کړی چې د دې موخې لپاره باید د دوی چارې منظمې او کاري بنسټونه یې پیاوړي شي. هغه په دې اړه خوښي ښودلې چې د ځواکونو د قماندې همغږۍ او څار په برخه کې اغیزناک کارونه شوي دي او په دې وزارت کې داسې بنسټونه ایجاد شوي دي چې تر پخوا ډیر ښه دي. نوموړي د وزارت له رهبرۍ غوښتي چې د پولیسو د ګمارنې او اجراتو برخې ته د جدي پاملرنې ترڅنګ د لوی تمرکز د سیستمونو پر جوړولو وکړي، ځکه چې افراد ځي خو سیستمونه پاتې کیږي او موثریت رامنځته کوي. ښاغلي محب پولیس ستایلي دي چې له جرمونو او جنایتونو سره د مبارزې ترڅنګ د روانې جګړې لوی بوج پر غاړه اخلي او هره ورځ د هیواد او خلکو د دفاع لپاره قرباني ورکوي. د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابي له ملي امنیت سلاکار مننه کړې چې تل یې د چارو په همغږۍ او حمایي کې ستر رول لوبولی دی. درنو کتونکو او مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو دغه ویډیو خوښه شوې وي در سره لایک یې کړئ او نورو دوستانو سره یې هم شریکه کړئ. مننه.